په 1956 میلادي کال کې اسرائیل او عرب ګاونډیان د یو بل جنګ په پوره سره ولاړ ول. د جګړې علت اسرائیلي قبضه او فلسطیني جنګیالي و. کله چې په 1948 میلادي کال کې د فلسطین پر خاوره اسرائیلي دولت رامنځته شو، زیات شمیر فلسطینیان له خپلو کورونو څخه مهاجر شول. یو شمیر یې د غزې په سیمه کې واړول. غزه دغه وخت د مصري فوج تر کنټرول لاندې وه. له غزې څخه فلسطیني جنګیالیو په اسرائیلو باندې حملې کولې. اسرائیلو په ځوابي حملو کې اکثره وخت مصري پوځیان وژل کېدل. دغه وخت د مصر رئیس جمهور جمال عبدالناصر نومېده. جمال عبدالناصر د دې لپاره چې اسرائیلو ته سبق ورکړي، د فارس خلیج یا د عربو سمندرګی او د سویس کانال یې د اسرائیلو د بحري جهازونو پر وړاندې بند کړل. د اسرائیلو وزیر اعظم بن ګوریان د دې لپاره چې په غزه کنټرول ترلاسه کړي او هم تجارتي لارې د ځان لپاره خلاصه کړي، د مصر سره یوې جګړې ته تیار شو. خو اسرائیلو دا کار په یوازې ځان نشو کولی. د دې لپاره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا درلوده. ډېر زر برطانیې او فرانسې په دغه جګړه کې د اسرائیلو ملاتړ وکړ. دا چې برطانیې او فرانسه ولې له اسرائیلو سره یو ځای شول، امریکا د مصر کومک ولې په دې جنګ کې وکړ، دا او دې ته ورته مسایل په همدې ویډیو کې درته روښانه کوو. پوښتنه دا ده چې د جمال عبدالناصر متحدین برطانیه، فرانسه، امریکا ولې د جمال عبدالناصر خلاف شول. اصلا په 1950 میلادي کال کې مصر غوښتل چې د نیل پر سیند د اسوان په نوم یو لوی ډیم جوړ کړي. د دې پروژې د تکمیل لپاره مصر زیاتو پیسو ته اړتیا درلوده چې برطانیې او امریکا ورته قرضونه ورکول. خو په دې وخت کې مصر داسې کړنې وکړې چې امریکا یې د خپل ځان خلاف کړه. د روس طرفدارو هیوادونو سره خپلې اړیکې زیاتې کړې. د چین کمونیست حکومت یې په رسمیت باندې وپیژنده او د یوګوسلاویا څخه زیاتې وسلې واخیستلې. دې کار امریکا له جمال عبدالناصر څخه خفه کړه او هغه پیسې چې د اسوان ډیم د تکمیل لپاره یې ورکولې، هغه یې ورباندې بندې کړې. جمال عبدالناصر د دې لپاره چې د اسوان ډیم د پروجیکټ د تکمیل لپاره پیسې پیدا کړي، د سویس کانال یې د برطانیې له کمپنۍ څخه واخیست او ملي اعلان کړ. په دې کار سره برطانیې هم له مصر څخه ناراضه شوه. په عین وخت کې په الجزایر کې عرب جنګیالیو ته د فرانسوي عسکرو پر خلاف وسلې ورکولې. فرانسه هم د خپل ځان پر خلاف کړه. د اسرائیل پر وړاندې د سویس کانال او د عربو سمندرګی وتړل چې په دې سره اسرائیلیان هم د مصر خلاف یو لوی اقدام ته تیار شول. پوښتنه دا ده چې امریکا ولې په جمال عبدالناصر باندې حمله ونه کړه. دوه لاملونه یې درلودل. لومړی دا چې امریکا ویره درلوده که په جمال عبدالناصر حمله وکړي، عربي هیوادونه به د روسیې په طرف ولاړ شي او د امریکا خلاف مفکوره به پیدا کړي. دوهم، د امریکا رئیس جمهور هغه وخت ایزنهاور و. تقریبا دوی د انتخاباتو په درشل کې و. ایزنهاور غوښتل چې دوباره رئیس جمهور شي، انتخابات وګټي. نو نه غوښتل چې مخکې له انتخاباتو څخه په یوه داسې جګړه کې ښکېل شي چې له امله یې خپل پلویان د لاسه ورکړي. برطانیې، فرانسې او مصر په فرانسه کې په یو معاهده لاسلیک وکړ چې هدف یې په مصر کې د ایسی جنگ نہیں چاہتے تھے جس سے ان کے ووٹرز پر ایک برا اثر پڑے. اسرائیل په صحرای سینا کې د مصر پر پوځي هډو حمله کوي. له هغې څخه وروسته به فرانسه او برطانیه دواړو فوځونو ته ضرب اجل یا الټیماټم ورکوي چې 10 میله پورې خپل فوځیان د سویس کانال څخه لرې کړي. چې سویس کانال د مصر په خاوره کې و، د دې هیڅ امکان نه و چې مصري فوځیان جمال عبدالناصر له د سویس کانال له دواړو حدودو څخه لرې کړي. په دې بهانه به برطانیې او فرانسه د اسرائیلو پر ملاتړ دې جنګ ته داخل شي. همداسې وشول. اسرائیلي ځواکونو په صحرای سینا باندې له 4 اطرافو څخه حمله وکړه. د مصر د فوز مشر عبدالحکیم عامر فکر کوو چې دا یو چریکي یا کوچنۍ حمله ده او بس. خو لږ ساعت وروسته پوه شو چې د مصر هیواد تر حملې لاندې ده. هماغو چې خپلو فوځونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د پلان مطابق فرانسې او برطانیې جمال عبدالناصر ته ضرب الاجل ورکړ چې خپل عسکر د 10 میله د سویس کانال څخه لرې کړي. جمال عبدالناصر پوه شو چې دا یو اتحادي فوځونه دي او د مصر پر خلاف جګړه کول غواړي. جمال عبدالناصر د دې هیوادونو ضرب الاجل واضح خبره ده ونه منه. نو میژن فیز 2 شروع شو. د همدې پلان دویمه برخه چې فرانسې او برطانیې یو ځای د مصري فوز پر هډو حمله شروع کړه او په 2 ورځو کې 200 مصري جهازونه له منځه یوړل. مصر سره دا وخت د میګ 15 پوځي جهازونه ول، خو دی له روسیې څخه تازه راوړي
ټرین پیلوټان یې نه درلودل چې د جنګ لپاره استعمال کړي وو. مصر په 2 ورځو کې خپل 200 هوایي جهازونه د لاسه ورکړل. کله چې د مصر ځمکنی پوځ د هوایي ځواک له مرستې څخه محروم شو نو په صحرای سینا کې خپل مهم ځایونه اتحادي پوځونو ته پرېښودل او د سویس کانال په طرف یې شاتګ وکړ. په پورت سعید او فور پاوارد کوم چې د سویس کانال پر شمال برخه کې 2 ښارونو فرانسې او برطانوي قبضه وکړه او د پلان مطابق د سویس کانال نیولو ته مخه کړه. په دغه وخت کې جمال عبدالناصر خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې صادق لباس واغوندي او دغه جنګ یې د پیپل وار یا د خلکو د جګړې په نوم سره اعلان کړ او خلکو ته دا وښیي چې د مصر عوام د خپل حکومت سره ولاړ دي. دې تخنیک هم چندیانې ګټه د مصر پوځ ته ونه رسوله. د مصر ماتې په دیوال لیکل شوې وه. خو دې وخت کې څه وشول چې د جمال عبدالناصر حکومت یې له سقوط څخه وژغوره. د نړۍ 2 نوي قوتونه په یو وخت کې د جمال عبدالناصر په طرفداري دې جګړې ته داخل شول، امریکا او روس. دا چې ولې له یوې لنډې دمې څخه وروسته شوروي اتحاد او امریکې دواړو په یو وخت کې فرانسې او برطانیې ته ضرب الاجل ورکړ چې د مصر له خاورې څخه خپل فوځونه وباسي او جګړه بنده کړي. د جګړې نه بندولو په صورت کې به د سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ سي. روسي اخطار ورکړ چې شاید په فارس او لندن اټومي حملې وشي. د امریکا رئیس جمهور هغه وخت ایزنهاور او د روسي حاکم خرسچوف نومېده. امریکا په دې غوسه وه چې ولې د جګړې پر مهال یا د حملې کولو څخه مخکې برطانیې او فرانسې امریکا څخه مشوره نه ده غوښتې او د امریکا له امر څخه بغیر یې مصر باندې حمله کړې. هماغه چې برطانیې او فرانسې ته یې اخطار ورکړ جنګ که چیرې جګړه بنده نه کوي او د مصر له خاورې څخه خپل پوځونه ونه باسي دوی به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او هم به د IMF له لارې دغه دواړو هیوادونو ته خپل قرضونه ورکول بند کړي. د روسیې او د امریکې ملاتړ د دې لامل شو چې اتحادي پوځونه د مصر له خاورې څخه ووتل او پر ځای د ملګرو ملتونو د ایساف ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شول تر څو د سویس کانال او شاوخوا تجارتي سیمې کنټرول کړي او په منظم شکل اتحادي پوځونه چې فرانسه، برطانیه او اسرائیلیان وه له دې سیمې څخه ووځي. فرانسوي او برطانوي عسکر یو څه زر ووتل خو اسرائیلیانو نه غوښتل چې د سینا صحرا خالي کړي. خو وروسته د امریکا د فشار په وجه اسرائیلي پوځیان د سینا له دښتې څخه ووتل او دغه خاورې هم بیرته مصر ته وسپارله. که څه هم مصر په دغه جګړه کې زیات تاوانونه وکړل. تقریبا د 3000 په شاوخوا کې عسکر یې د لاسه ورکړل، د 200 په شاوخوا کې جنگي جهازونه او نور مهمات یې د لاسه ورکړل. د هیواد حیثیت یو څه خراب شو خو ولې په سیاسي ډول دغه جګړه د مصر په ګټه تمامه شوه او هغه سیمه چې په جنګ کې بایللې وه د سیاست په میدان کې وګټله. د منځني ختیځ دغې جګړې هم منځني ختیځ ته سوله رانه او جمال عبدالناصر د اسرائیلو پر خلاف په خپلو اقداماتو کلک ودرېد. د سویس کانال بیا هم د اسرائیلو پر وړاندې خلاص نه کړ. په دې سره د عربو او اسرائیلو دوهمه جګړه پای ته ورسېده خو ولې منځني ختیځ ته هېڅکله سوله رانه وړه.